سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. ولسمشر غني د اسلامي همکاریو سازمان په فوقالعاده ناسته کې د ګډون په موخه چې د بیت المقدس د موضوع په اړه رابلل شوی نن سهار ترکیې ته ولاړ. په دې ناسته کې به چې نن د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږد په اړه بحث او پریکړې وشي. 4 ورځې مخکې امریکا خپل سفارت د اسرائیلو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږداوه او فلسطینیانو دغه کار په غبرګون کې لاریون وکړ چې د اسرائیلي ځواکونو له لوري په نښه شول او په پایله کې 80 فلسطینیان ووژل شول او نږدې 3000 نورې ټپیان دي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې تېره شپه د یوه غره د راښویېدو له امله د یوه کلي خلک ګیر پاتې دي. په دې کلي کې چې قرالقصای نومیږي شاوخوا 50 کورنیو ژوند کاوه. د تخار د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر وایي تر اوسه یې دغه پیښې له امله د اوښتې مرجوبلې او مالي زیانونو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. له دې سره سم د جوزجان په مرکز کې څه باندې 500 کسان چې د سیلابونو له امله په خپلو کورونو کې بند پاتې وو وژغورل شول. په شمال کې د 200 پامیر زون قمندانۍ ویاند وایي دغه کسان چې پکې ماشومان او ښځې هم شاملې دي تېره شپه د شبرغان ښار د لومړۍ او دویمې ناحیو له شاوخوا سیمو د افغان ځواکونو لوري ژغورل شوي او د چورلکو په وسیله امنو سیمو ته لیږدول شوي دي. ویل کېږي په دې پیښو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی خو په شبرغان ښار کې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 19 وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د بغلان، هلمند، بلخ، ارزګان، غزني او ننګرهار ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 14 شکمن کسان نیول شوي او د دوی یو شمېر پټنځایونه هم له منځه تللي دي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. او ولسمشر غني د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې مشر ته دنده وسپارله چې د ظرفیت لوړولو، معیارونو او د الوتنو مسؤلیت په اړه زیات کار وکړي چې هم په کور دننه او هم بهر ته الوتنې زیاتې او پراخې شي. ښاغلي غني دغه ادارې د کړنو د ارزونې په ناسته کې همداراز ټینګار وکړ چې دغه اداره باید د تخنیکي ظرفیت لوړولو، د معیارونو پوره کولو او د عملي پلانونو په پلي کولو سره له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د الوتنو ستونزه حل کړي. په دې ناسته کې د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې ته همداراز لارښوونه وشوه چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له خپلواک کمیسیون سره په ګډه د دولتي او خصوصي شرکتونو د کاري مقررې د وروستي کولو په اړه کار وکړي څو د الوتنو په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.